د روژې مبارکې میاشتې په 20مه شپه پاکستاني پوځي رژیم کابل کې د روږدو د درملنې یو مرکز د هوایي جیټ الوتکو په وسیله په نښه کړ. پر دې وحشیانه برید کې له 400 څخه ډېر کسان په شهادت ورسېدل. موږ د دې شهیدانو د کورنیو له غړو سره د مرکو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. په دې سلسله کې نن د کابل الوخیلو سیمو ته راغلي یو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله. جوړ سات ښه ده؟ کار خیر یاستئ؟ ساتم ښه دی انشاءالله. شکر. نه ژوندي اوسئ. سلامت. السلام علیکم صاحب. جوړ بخیر؟ سات ښه ده؟ قراري ده؟ خیر یاستئ؟ ساتم ښه دی انشاءالله. قراري ده؟ بخیر یاستئ؟ شکر. سلامت اوسئ. بخیر اوسئ. عرفان الله د منګه کشری ورور ده. موږ چې دلته خبر شولو دا سرک سره د موږ غرفه وه، هلته تللی و، د هغې ځای نه 2 کسان نور وو، دا یې وجې کړي وو. نو چې موږ سبا خبر شولو وایي دا یې بولي دي افسوټر ته کمپ امید ته یې بولي. نو موږ ویل زه به ولي دي هلته به یې معاینات وکړي، د دوی څه پروګرام یې هغه به وکړي، نور به یې راخوش کړي. نو موږ هم خبر نه وو، دوی ماسې بولي وو. نو شپه یې مالته په 23 تاریخ باندې دوی بولي وو. شپه یې کړې وه سبا ته. نو پوه نه یم چې دوی به معاینات کړي که به نه یې کړي، خو ورځ یې مالته وه او په 23 تاریخ باندې د پاکستان د خوا نه کوم هغه ظالمانه ترین عملیات شو په دوی باندې، په ټول کمپ باندې وشو او د اورېدلو نه چې دا کمپ کې ټول شهیدان شوي وو. الله خیر یا الله خیر. ماښام موږ دوکان کې ولو چې یو درز شو. درز چې شو موږ هم پاس بامو ته وختلو، اخوا دېخوا موږ تللي دودونه ختل. موږ ویل زه یو درز شو یا به یې میدانوي ویشتلی، کوم ځای به یې ویشتلی. سبا موږ خبر شولو چې افسوټر یې ویشتلی. نو سهاري کې هم د هغه ته د افسوټر ریاست ته ورولو. هغلته خو حالات ډېر خراب وو. دا ژوندي چې دي هغه د کمپ اغوش ته به ولیدي. کمپ اغوش ته پسې لاړلو، هلته د کوم ژوندي هلته وو، هغې لستونه ځوړند په هغو کې نه وو. بیا هغوی ویل چې مړي چې دي هغه طب عدل ته هم لېږلي دي او نور شفاخانو ته، او زخمیان چې دي دا هم شفاخانو ته لېږلي دي او مړي هم طب عدل ته لېږلي دي او ژوندي هم اغوش ته لېږلي دي. موټر موږ سره و، موږ لاړلو شفاخانې ته، وزیر اکبر خان شفاخانې ته لاړلو. وزیر اکبر خان شفاخانه کې موږ ته ویلي 2-3 جسدونه دي موږ سره. جسدونه موږ کتل هغه کې د موږ ورور نه و. بیا نور لیستونه و موږ سره. ډاکټر هغه موږ ته وکړو. موږ ویل عرفان الله ولا د امان الله. نو دا لیست موږ ته وکړو، د یو 40 نفر و، دې کې هم نه و. دقه په دقه باندې د موږ د جګرخوني او خفګان ډېر ده چې دا څنګه د موږ ورور نه شهید پیدا کېږي او نه ژوندی شته ده په دې ځای کې. پس د ماښامه د زموږ جسد په کمپ افغان جاپان شفاخانه کې زموږ کلیوالو لیدلی و چې عرفان الله دلته دا شی دلته ده. بیا موږ ته ملک صاحب ته یې رابطه وکړله. ملک صاحب موږ ته ویلې دوی بیا نفر ولېږل هلته چې ویې کتل چې نفر زموږ نفر و. افغان جاپان شفاخانې ته چې لاړلو هلته 2 یخچالونه ایښي وو او 3 جسدونه هلته ایښي وو. 3 جسدو کې یو جسد یې راکش کاږه د یخچال نه چې هغه مو کت، هغه د موږ ورور نه و. دوم جسد چې راکش کاږه هغه هم د موږ ورور نه و. بیا یې ویل یو بل جسد پروت دا وګورو چې بل جسد موږ وکت، هغه د موږ ورور و. او زموږ طبیعت ډېر خرابه شو. هغې ورور ته د موږ طبیعت ډېر خرابه شو چې سر یې نیم دغه ځای کې لګېدلی و او سترګه یې هم نه وه او دې ځایونو کې هم لګېدلی و، دیز مې لاندې ټول سوځېدلی و.
تر اوسه پورې زمونږ کور کې وضعیت د ټولو خرابه ده. حتی د ما خپل لا اوس هم نن دوکان ته زه لا نه راغلم، ځان مې ټول وجود مې درد کا، ورور مې بل داسې ټول ورونه مونږ بس نه پوهېږو چې نه په شپه پوهېږو نه په ورځ پوهېږو. بس د پاکستان د خدای تباه و برباد کېده د ظالم د لاسه زمونږ د ټول کور، زمونږ د نورو غواړو وضعیت خرابه ده. عقلي او عصبي تکلیفونه مونږ ته پیدا کړي دي. دا خو نظامي ځای نه و، دا خو شفاخانه وه. شفاخانه خو معذورین دي او په جلال آباد کې دا کورونه دي، د عوام خلک دي. نظامي ځای خو تر اوسه هم نه ویشتلی، خو ټول په عوام باندې ظلم کوي. دوی پوهېږي چې د عوام باندې د خلک ځورېږي او خلک ځورېږي خلاص. بلکې یو ځای هم نه دی ویشتلی، ټول عوام ولي او عوام ورسره ضد راخیستی او غواړي چې عوام راجګ شي د طالبانو په ضد باندې. خو هېڅکله به دا ارمان ونه خېږي. موږ طالبانو سره ولاړ یو او پاکستان په ضد باندې دا شعار موږ ورکوو چې پاکستان سره موږ د طالبانو سره به موږ درېږو او پاکستان به انشاءالله نابود کېږي او ورکېږي به او دا منحوسه څېره به دوی هېڅکله کامیابېږي نه موږ وطن باندې.